السلام علیکم ټول پښتنو ته سلامونه کوم څونه چې زما مینوالې پښتانه علامه آباد لرئ خوشحاله اوسئ. زه صرف د خپلو ملګرو دپاره رالم چې کوم زما سره مینه کوي کوم پښتانه علامه آباد لرئ او په هېڅ خبره باندې نه یم راغلی، صرف د دې دپاره رالم چې شکر دی خپل کار ته نن راووتم او زما کار خو شکر دی روان و، خو دا زما دا څو ورځې داسې وي چې لکه زه د دیرې نه بهر ته نه م راوتی، نو شکر دی زه خپلو مشرانو ته م یم او زما چې څونه په ما باندې کوم رشته دار په ما خفه کېږي زما دوستان، نو زه انشاءالله خپل کار له رالم انشاءالله. اوس زم ښه مزیدار جامت په وکم، د یوې خبرې څه کمی ماته نشتي، نه مالي نه جاني او نه بدني، او په یوه خبره باندې الحمدلله نه د چا نه کم یم نه کمزوره یم، او هغه که په سیاسي لیول باندې نو هم د چا نه کم نه یم، او الحمدلله هغه که د عیسائی په لیولي، هغه که زما د آرمي په لیولي د پولیس، او هغه که زما د قوم د پاکستان په لیول باندې بقایه چې د کومو خلکو څه وکړو نو دای غلط وکړه، دای ښه نه دي کړ، او دای رضان څه وکړه دای زما څه نه دي کړ، دای رضان څه وکړه، او شکر دی زما کار چې دی نو زه بلکل له کار په ځای کې یم، ټولو ملګرو ته یې خویم شم انشاءالله. خو زه بهر په ګاډي کې ناست یم، صحیح ده دا مې کار دی، دغه دننه پکې کسان لګیا دي ښه برابر زما کار شکر دی رواني اینی ټایم زما شکر دی ښه برابر کار او خارڅه دي. بقایا داجي ته وایم چې داجي ګاډي کومه خبره چې هغه ښه صحیح ده انشاءالله، او دغه ما تاله اخیستی دی زما پلار او انشاءالله چې ډېر زر به د خیره څه یا سبا یا بل سبا راولم مې بیا پاکستان ته درلیږم انشاءالله، په غونډ پاکستان کې به پکې دواړه ګرځو لکه د مار. بقایا چې دا کومه خبرې راغلې وي دا چیلنج وي، دا چیلنج وي، او دلته په د ویډیوګانو کې لکه دا شی را روان شوی و، صحیح ده نو الحمدلله په چیلنج کې خو زه چاته سر نه ښکته کومه او نه به ښکته کم، نه م ښکته کړی دی تر دې دمه پورې، او نه ډېرو خلکو کوشش وکړو نه به څوک ښکته کي انشاءالله. ښه ځوانان راپسې لګېدلي، ښه ډېرې وسې وکړې، خو انشاءالله الله به دغه خلکو ملا ماتوي. بقایا منګ چې د کم تاریخه پورې کومه څه کړو نو ښه صحیح وو، خو چې کله دا شی بدل شو پښتنو ته پته رسوي ده نو په دې کې زما خپل سړی دشمن دی نږدې سړی، او انشاءالله د وخت سره به هر سره ښکاره شي. په سعودي عرب کې زما سره خپل دلته زمونږ چې کوم زما سید خاندان نه دی د پی ټي آی سابقه مشر هم و موجوده هم الحمدلله کمزوری نه دی. بخشر علي خان زما ورور دی، ماته ورور ویلي، او زما مشر ورور هغه دی او زه د هغه کشر ورور یم، صحیح ده لاله چې څونه هم زما خلک دي نو هغه زما سره بلکل ملاتړ دی زما په هره خبره کې. بقایا په پاکستان کې چې دی نو زما سعودي عرب د امبیسۍ چې زمونږ کم مشر دی نو د پښتو ترجمان هغه هم زما څخه ملاتړ دی الحمدلله، او نور چې وغیره وغیره الحمدلله زما عوام، خو ماته د یوې خبرې کمی نشته، او نور چې زما کم کاري نو هغه په ویډیوګانو باندې نه کوو انشاءالله. زه به خپلې عامې ویډیوګانې کوم، خپل عام چې څنګه ما مخکې ویډیوګانې کولې خپل ګپ شپ د خپلو ملګرو سره، او لکه زه به د چا نوم نه یادوم. بقایا د وخت سره به انشاءالله هر څه بدلیږي، او کیدای شي زه بیا هم دا یوه خبره زه دا کوم که ما چېرته به پښتانه ننګ کړی او دا په رښتیا باندې د دیر د خاورې او د پښتون لوري نو انشاءالله چې زما را دشمنان به د خیره ساعت دغه ناکامه کوي، بقایا ماته ضرورت نشتی هم دقه به ناکامه کوي او د دنیا ته به ښیي چې او بلکل زه ناپوهه وم او دغه شان چلو، که زه سید یم هم دغه شان به کېږي، که زه سید وم نو هم دغه شان به کېږي، او که نه زه جولا وم نو بس خبره ختم. نو علامه آباد لرئ زما د غونډو جولاګانو څه کار نشته، زه دا یو جولا یادوم، زما دا یو جولا چې زه صرف دا یو جولا یادوم. او بقایا وایي کله د ادا ور او کله د ابۍ خیال هم دی. څونه ملګري الله هم خوشحاله ساتئ، والله موبایل خو زما نه چا پلار نشي اخیستی، نه زما موبایل له څوک ګوتې وروړی شي، قسم دی یو طاقت هم نه منم، په خپله طبع باندې زه دا ویم د خپل خاندان په طبع الحمدلله زه شکر وباسم چې زما تره شتی، ماما مې شتی، ماما یا شتی او یا نشتی، ماما خلې ولې که، خو چې تره مې شتی ماما دا نوم مې بیا په خوله راځي، پلار مې شتی الحمدلله، او زما غټ خاندان دی، او بیا شبیر مومن د شبیر مومن په سر زما څه غونډ مومن ولاړ دی، نو زه په دې خلکو باندې فخر کوم، زما بخشیر خدایي ورور
او وغیره وغیره. نو الحمدلله د دې خلکو مخ راته ګران دی که نه لالا، والله دا سر چاته نه دی ښکته شوی او نه به ښکته شي. بس الله دې زما د مشرانو قدر وکړي او زه شکر وباسم چې زما پلار شته او زما داسې خلک شته چې ماته ښوونه وکړي، ماته قار شي، زما مخه راونیسي، ما رامنې کړي. نو زه په دې فخر کوم چې شکر دی خدایه چې دونه زما څوک شته چې ماته ښوونه وکړي، زما مخې ته وردېږي. اکه هغه وروره زما د پی ټي آی مشر دی که کشر دی که هغه زما په فوج کې دی که په ایسای کې دی پولیس ډپارټمنټ، زما الحمدلله ښه زما سه شانه بشانه ولاړ دي که په میډیا کې دي. نو زه به دې شکر وباسم چې بې قامه نه یم او زما قام ته زه دا وایم چې انشاءالله موږ هېڅوک هم نشي بېعزته کولی. ولې به بېعزته کېږو؟ الله دې نه کړي. او زه په خپلو ټول خاندان باندې زه فخر کوم او زما په کومو خبرو چې تاسو خفه شوي یئ زه د خپل ټول خاندان نه معافي غواړم. که زما د پلار د مور د طرفه دي او که زما د پلار د پلار د طرفه دي، زه د ټولو نه بخښنه غواړم. زما بالکل دا کومه څه چې ما وکړه دا نه و پکار، خو زه مجبوره شوی وم، بس وشو. صحیح ده، د دغې خلکو صدا کول پکار و. نو زه تاسو ته ملامت یم، زما مشران یئ او هېڅکله ماله داسې نه و پکار، خو بس چې انسان مجبوره شي نو کېږي داسې. صحیح ده. او د خپلو هغو دوستانو نه چې زما ویډیوګانې کتئ، زما ویډیوګانې لایک کوي، زما څخه خاندانونه دي، زما سالمان دي، انجینران، ډاکټران، غټ غټ خلک دي راسه الحمدلله. او شکر په دې باندې وباسم چې دونه راپسې څوک شته چې زما څه وردېږي او زما مخې ته وردېږي. نو زه په خپلو ترونو باندې فخر کوم. د تره عزت زما عزت دی لاله، او بقایا زما چې څونه د پلار د طرف نه خاندان دی، زما د پلار د مور د طرف نه، نو که زما د پلار د ماما زامن دي، د ترور زامن دي، او هر څونه چې خپل زه د غونډو نه معافي غواړم. ما د دې خلکو څه چې دا څه کړي دیو پلان کوم او څه پلان کړی دی او زه ستاسو له ټولو نه معافي غواړم. صحیح ده. تاسو زما مشران یئ او ما له دې الله داسې وس نه راکوي چې زه داسې کار وکړم چې زما په لمن او یا ستاسو په لمن داغ جوړ شي. بقایا چې دا کومه څه وو دا د دغې ورځې پورې صحیح وو، د دغه ټیمه پورې صحیح وو چې څنګه ګډوډ شوي دي. نو دا زما دشمنانو، دا د مخکې هم دشمنانو. بقایا د دې خلکو په خوله باندې زه خپل خاندان ته وایم چې نه موږ بېعزته کېږو، او که دوی ووایي چې دا عزتمند دي نو د دې خلکو په خوله موږ ته عزت هم نه میلاویږي. عزت د رب العالمین د طرف نه دی، د انسان د طرف نه عزت نه دی، عزت الله ورکوي. او زه خپل پلار ته وایم زما شاه بهادر لالا نه به تپوس وکړي. شاه بهادر لالا زما مشر ورور دی، داجي شاه بهادر لالا ته ما ورور ویل، هغه ما ته ورور ویل. زما را ترور خاوند هم دی او زما ورور هم دی. نو داجي ما غونډ راز هغه له ورکړی دی، ته د بل چا څه مه میلاوېږه، د بل چا مه اوره. صحیح ده. شبیر مومن نه زما خبرې اوره، د شبیر مومن نه او د شاه بهادر لالا څه به کښېنې د هغه نه به زما خبرې واوري. صحیح ده. نو انشاءالله چې تا به پوهه کړي او ته به پوهه شي. بقایا انشاءالله چې زه به خپلې ویډیوګانې کوم، د چا نوم به نه یادوم، څوک به ټچ کوم نه، په چا کې کار نه ساتم. بالکل لکه مکمل طور پر زما په چا کې کار نشتی، په چا کې هم کار نه ساتم. زما په خپل ځان کې کاري او اوس په کوشش کوم چې خپل ګاډی راولم. کومه ګاډی تصویران مې چې شیر کړي او کارونه مې نیمګړي دي چې دا سر ته ورسي. او انشاءالله زه د نن خپل کار ته راووتم ته خیره سه. بقایا په دې مردان کې چې دا کم هلک دی دا صدا نومې، زه د مردان په خاوره رالوی شوی یم. ګوره دا واوره ښه، زه د مردان په خاوره رالوی شوی یم او زه به د سرې کونې په دغه کالج چوک کې ځوړندوم چې مې ځوړند نه کړې زه به سید ولی شاه نه یم. ستا جرت څه شی دی؟ خو زه خیر زه به په کالج چوک کې سرې کونې ځوړندوم. دا ساده هلک چې کوم دی څنګه مې چې په دې فیسبوک کې ځوړند کړی دی که نه دقه شان به م ځوړندو انشاءالله. او بقایا فیصله زما الله کوي. او زه که تاسو ته ویم چې ماله دا کوړي په مدرسه کې ختمونه شو دي، نو الحمدلله ماله خپلو عالمانو ختمونه کړلي، وظیفې راله راکړلي. په پېښور کې ماله ختمونه شو دي، ماله زنانو تورسرو ماله ختمونه کړلي، داسې تورسرې راغلي، وعدې راته کړلي چې ته څه نمونه جنۍ غواړې موږ دله ګورو، موږ دله درکوو. باقاعده په ریکارډ باندې الحمدلله. نو زه خپلو تورسرو ته هم چې زما عزت یې الله مې عزتونه نصیب کړه، زما خویندې میاندې او
ان شاء الله زه به چرتم پښتني تور سری د بد نظر ونه ګورم او منګر پاکستان به خاور باندې خپل خور او مور په خلکو کنزل لخو پاکستان زنده بازم ویلې ده او ان شاء الله څنګه پاکستان په لمن موږ داغ جوړیږو بقایا چې څه شو دي خنه دي شو خو بس وشو اوري چې څه شو دي خنه دي شو خو بس وشو او د وخت سره به ان شاء الله سیدول شاه سپینه پاڼه معلومیږي چې سپینه پاڼه نه وکنه نو ما ته حق نه دی اصل چې زه خبرې وکم بیا او موږ به ډانسونه کوو غانې به غږو شعرونه به وایو خیال هم دی سعودي عرب ته یو ټیم راولو د ډانسرانو د سعودي عرب د مسافر غریبانان ډیر خوارزار دي او دلته خوسه سلسله ماګانې دي نو وس زما چې را ډمانې سعودي عرب تم راشي دلته هم ډانسونه وکړي د پاکستان د نوم روشن کی خیال هم دی دوبۍ ته خو زی راځي خو چې سعودي عرب تم راشي دا یو ځای پاتې دی دلته هم راشي زما خدای زړه وچوي اور چې کوم طرف ته ځئ کوئ ډانسونه کوئ او که شعرونه وایئ او که ټپې وایئ چې کوم طرف ته ځئ که څوک ښکته ځئ او که څوک پورته ځئ والله موږ به دله لایق درکوو اورې او کوشش کوئ د علیشه په شانتې راځئ د علیشه په شان سیستم کوئ خدای دې زموږ زړه وچوي هغه شان شیزونه له ځان اساس کوي زه خو یم چې بس د هغې هغه سیستم شروع کوي زمونږ د خدای زړه وچوي خو زما د دیر د خاورې نوم دی نه یادوي بس دا یو شرط په پکې وي که زما د دیر د خاورې نوم یې یاد کړو که نه نو ګوره بیا به په هغه ورځ باندې زه بیا پرې راځم کونیان نه موږ په دیر کې پرېږدو نه په دیر کې کونیان شته او نه پکې کنجران شته د دیر پاکه خاوره ده او ما ترې خلک وښیي چې په دیر کې ډمه ده ما ترې وښیي په غونډ دیر کې دې ما ته وښیي چې په دیر کې ډمه ده په غونډ دیر کې زه چیلنج ورکوم نو زمونږ د دیر نوم دې نه بدناموي او نور چې څه کوي نو کوي دي دې غار اوس په روح په دې منځ راله رابغولی وی اورئ ښه مارګرو په پاکستان کې ګورئ هغه انسان نه دی ګورئ دا واورئ چې کور یې د خټو وي ګورئ او کور لنټري پکار دی که ښځه چلی مشکله نشتی که لور چلی مشکله نشتی که خور چلی مشکله نشتی خو کور لنټري پکار دی ګاډی پکار دی سپینې جامې پکار دي پوه شوئ که سود کې د بل مال وې چېرته د چا به بچي باندې چنده راټولې وغیره وغیره دلالي کې دلالان لکه راڅنګه دلالان چې نن سبا دي خیال هم دی نو موږ د چا نوم نه یادوو په معاشره چې زموږ حق دی کومه خبره یې کوو به څنګه چې د خلکو حق دی چې د هر چا ستلی شي د هر چا سه کېناستی شي پاسېدی شي زمونږ هم حق دی چې د هر چا سه کینو پاسو خبرو خیال هم دی جار لکه د مار علامه باد لرئ پښتنو او په ما پسې چې کومه کسان ویلي چې دا موږ ډبولی دا کسان وښایه که نه پروف وښایه زه یې کې یوازې ګرځم په دې سړکونو باندې کسان دې کوم ځای دي یوازې سپین باز داسې ګرځمې داسې کسان ستا په کوم ځای کې دي په دې کمیس باندې څوک ګوتم نشي ښودی ښه په دې وجود داسې ما چې څوک پیژني هغه مې پیژني چې چا نه یم پیژندلی هغه به مې وپیژني انشاءالله جامت مې نه دی کړی بیخي بدل ښکارم والله
هلکه په ټیک ټاک کې چې زما کوم سپورټر دی یار ټینک یو برو ټولو شکریا ادا کومه زنده‌باد او څه پکې داسې خلک وو چې د هغو په سر خلکو زما خور او مور کنځل وه هغه اوس په ما پسې ویډیوګانې کوي هغه حیثیت هم ښکاره شو حیثیت هم ښکاره شو حیثیت او ما ته چې څوک وایي غریب سړی وایي ته څه شی د سر قیمت دې وایه ډالرو کې غواړې هیرو کې غواړې ریالونو کې غواړې په کم حساب یې غواړې چې دا لکې شمار کي د سر قیمت دې وایه د سر قیمت دې وایه د سر قیمت نورې خبرې پرېږدوه قیمت وایه قیمت سر قیمت دې وایه فالتو خبرې پرېږدوه چې دا داري او دا داري د سر قیمت دې وایه او بس ما ته منظوره ده ډالرو کې هیرو کې ریالونو کې د حیثیت پته د شکل نه لګي د حیثیت پته د خبرو نه لګي د حیثیت پته د څښاو لاسونو نه لګي زما چې څونه پښتانه یې والله الله ما باد ساتئ ماله چې دا بعضې نیم سړی دمکي راکړي ماله خندا راشي والله ماله خندا راشي ورونو زه راته اوس ویم اوس اوسنۍ قصه اوسنۍ لکه ګپ شپ دی صحیح ده ګپ شپ له راغلی دا یې نه دا زه اوس صرف د کار ځای ته رانم او دلته شورتې والا درې ګوله درې سټاره ما ته یې وویل لاړ شه دا واله جامت وکړه ځان سیټ کړه ځان وایي سیټ کړه واپس راشه وایي زما ورور یې وایي ستا ضرورت سره څه خدمت دی وایي وایه زه به درته دا ویم اشنا د سعودي عرب چې د ملکپات سکیني د ملکپات ښی لاس د سعودي عرب آرمي چیف ما ته زوی وایي زوی څه وایي زوی عزت الله ورکوي دا کومه خلک چې ما ته راسیت خبرې کوي که نه وایي سپک مې مه ګڼه وایي خسنه به شم په سترګه کې به دې ولګم زما شاګردان به په ما باندې چل یادوي شاګردي استاد یې د استاد مثال له پلاري تاسو زما بچی یئ زما له ماما نه دی دا هم زما بچی دی د استاذۍ په لیول باندې په سعودي عرب کې دا زما شاګرد دی ته به ما چل یاد کړي او یا دا نور ما ته مخې ته ډېر غټ دیوالونه دي که نه بس افسوس دی اورې پلار دی د پلار سپینه ګیره ده ترونه دي خاندان دی اخونخیل سلطانخیل پندخیل کرموخیل که نه ګوره زه صرف د سر د پاسه یخته منم والله دا یخته صرف د سر د پاسه منم بس دا چې دغه ګاډه انشاءالله دا ما اغوستې خو دا د چیلنج خبره وه صحیح ده
او ما ورته وی چې ګوره چیلنج چې دی هر څنګه چیلنج منو خو زمونږ چیلنج د خلک ومني زمونږ چیلنج خلکو غونډې په سین ویوړئ صحیح ده زه نه کونی وم نه حرامي وم او نه مې په زړه کې څه غلا وه صحیح شوه او انشاءالله دا زه تاله درلیږم نه خیره څه واجد علي به یې رسه چلی واجد سید واجد هغه به یې ډریوري او فعال پاکستان کې به پکې ګرځي انشاءالله او د ما تاله اخیستی دی او زما دلته دا ګاډی صحیح دی دا په دې کې زه پیټې وړم برمیلان سیګالۍ پکې وړم د رنګ څښاک کپړو والا کسان پکې وړم صحیح ده لاله نو زمونږ دپاره دلته 2-3 زرو والا ګاډی پکاري بس زیات نه په دې باندې ما ته لکه ریال وګټل او په هغې کې به له خیره څه ته ګرځي انشاءالله کومه خلکو چې تا خطی خپه کړی جړولی یې که نه دا ستا خپل خلک دي پردي نه دي دا خپل دي وجاهت کاکا جی ویلکم وجاهت کاکا جی راشم مارګرو که تاسو سپی نه پیژنئ نو دلته به غلط کمنټس کوي دا سپی دي ګورئ کال مې در میلاو کړی وجاهت کاکا جي در میلاو کړی مې دی کال می پلیز پلیز مه لیکه زمونږ د سر تاج یې مړه الله دې آباد لره کار مې در میلاو کړی دی خو دغه دی ده میلاویږي نه سیګنل نشته په موبایل زما سره موبایل کې غانې نشته کنه ما ورته غانه لګول وې مړه د میډیا نه وای مونږ شالکا مرکوي می والله بس خپل مرګرو سره غب شپ لګوم غره د خپل مشرانو ته او چې څونه مشران یې او ویډیو پابندي غره نه منم قسم نه پانګار کې نه منم او کنه دا پلین خو د دې لپاره جوړ شوی دی چې دا ویډیوګانې نه کوي وعلیکم سلام وجاهت کاکا چې کال نه کېږي مړه ما نن موبایل کولاو کړی لمبر الحمدلله او زما ټول د واسطې کاري سعودیان زما داسې عزت کوي لکه د خپل ورور د خپل بچي عزت الله ورکوي او کوم خلک چې ما پسې راپسې دي دا تڼه یې غوش لول دي د نن نه 2-3 کاله مخکې ټولې دنیا ته پته ده دا تڼه یې هغه خلکو شلول دي اورې چې څه وشو غلط وشو والله صحیح نه دي شو په ما پورې به م نخرې کولې اوس که ناوې چا یو طرف ته به مخه کړي چا ناوې بل طرف ته مخه کړي اوس به ته ټینګه شه اورې دا ودونه به د قیامت ته ورځې پورې سټارټي اوس پښتنو ته ټینګه شه قسم دی پرون مې ویډیو کتل د قرآن کو په ځان پورې په خپله خندل وروره ولې دا سپي بچیه خر بچیه هلکه ګوره ګپ شپ له راغلی یم صحیح ده او ګپ شپ
په دې خلکو پسې به سپي غاپي سپي قسم دی چې د پېښور پښتونخوا کې په دیو پسې سپو ونه غپل انسانان پرېږده سپو زه به سید نه یم په ټیک ټاک کې دیو زمانه اوس سر ښکاره کي په ټیک ټاک کې دیو سر ښکاره کي انشاءالله په یوه لار باندې هم دیو نه راځي او چې راځي که نه کمنټس ته ګورئ کمنټس ګورئ صحیح ده که نر دی او که ښځې دي چې دیو سر راښکاره کوي کمنټس ګورئ محمد قاسم صاحب الله دې آباد لره ما ته قابل قدر یی او والله دا څه چې وشو بس مجبوری د لاسه وشو او تاسو ما ته دعاګانې کړې زه غونډه کوړي د مدرسې شکرګزار یم په ما باندې په یوه ویډیو کې دی د توجه والا عالم خبرې لګول دي توجه والا عالم دا په ما پسې نه دي کړ دا د هغه د بیان نه راغستی شوي دي او توجه والا عالم زما د سر تاج دی زه په خپل عالمانو باندې ځان قربانوم عالمان نه دي زما عالمان ما ته د سر تاجونه دي نو دغه خبرې په ما پسې نه دي کړ او دا د وخت بې غیرته خلکو راغستې دي او د هغه خبرې په ما پسې لګول دي نو زه د هغه شکرګزاره یم حالان کې زه موږ چرس کو هغه په چرسیانو پسې څنګه خبرې کوي صحیح ده موږ یې خوښوو موږ وایو زنده‌باد موږ له داسې عالم پکار دی چې حق بیان کړي قوم ته صحیح خبره وکړي صحیح مسله بیان کړي خان او غریب پکې ونه کړي د الله دین صحیح بیان کړي نو توجه والا عالم زما دپاره قابل قدر دی احترام دی زما له سر تاج دی او هیڅکله به موږ هغه ته بې احترامي ونه کړو اته نه طالب نه طالبو کومه چې طالب وي د الف بیتې زموږ د سر تاج دی انشاءالله چرته به هم په بده یاد نه کړو او هغه خو د دین ستن ده لالا هغه خو د دین ستن ده نو دې د وخت بې غیرته خلکو هغه هم په ما پسې راواغستو د دیو دا خیال چې دیو په هغو پسې کنځلې وکړي دا جبرې چاړی شي چې دا په عالم پسې راکولاو شي محمد قاسم صاحب ختمونه راله وکړئ صحیح ده مضبوط خبرابر الله مباد ساتئ زما څه غونډو مدرسو والا رابطې کړلي الحمدلله له پاکستان زنانو عالمانو زنانو تورسرو الحمدلله ما پاکستان خپل عزت ګڼلی دی او زه نن پاکستان خپل عزت وګڼلم زه په فخر سویم او که یو سړی وایي چې ته افغانستان زنده‌باد ولې د افغانستان نه چې کوم افغانیانو چې زما سره رابطې کړلي که نه زه تاسو ته نشم ویلی د ایټلي نه د کنیډا نه په سعودي عرب کې افغانیانو او زما څه ولاړ ملاتړ نو والله زه د افغانستان بد نشم ویلی زنده‌باد محمد قاسم صاحب زه چې خلاف یم که نه په افغانستان او پاکستان کې نو خلک ټول پیژني چې زه چا خلاف یم خیال هم دی صحیح افغان زما را سر تاج دی صحیح افغان زما را سر تاج دی تاسو ته پته شته د افغانستان سره زما چا زما سره رابطه کړله قاري کم قاري کومه چې د جنرال موبین په لایب کې ناست دي پیژنئ که نه تعریف محتاج نه دی وای ویلکم افغانستان ویلکم افغانستان د افغانستان د خاورې نه نو زه به څنګه د افغانستان بد ویم افغانستان او پاکستان دی الله دواړه آباد ساتي
زما یو کور افغانستان دی او بل پاکستان دی الحمدلله زما دوه وطنونه دي دوه یو افغانستان یو پاکستان زنده باد لږ ډېر خلک زما خلاف دي خو په پاکستان کې زما خلاف نه دي ولې خیالم دی په خپل وطن کې داسې خلک و چې زما لمنې په سټ کې ورکوله او نن هغه خلک راله هغه افغانیان په ما باندې ننګ وکړو زما په عزت زما په خاوره زما په پلار زما په خاندان زنده باد افغانستان او پاکستان دواړه زنده باد زه د افغانیانو د نر ښځو نه دی معافي غواړم معافي د نر ښځو نه زما وروڼه خویندې یې تاسو نن زما څه احساس پیدا کو بټخیله پیژنې ورونو بټخیله والله د بټخیلې دلته دونه ځوانان دي که نه حساب یې نه کېږي او ټول لاسه داسې ولاړ دي داسې بټخیلې هغه راسه داسې ولاړ دي چې زما ډانګي ته هم سر نیولی دی که په ریاض کې دي که په جده کې دي زما گزار ته خپل سر نیولی دی ورونو افغانستان مې ولې زنده باد وي زه ستاسو د افغانیانو میسیجونه شیر کوم ښه زه به درسه ویډیو شیر کوم دونه افغانیانو راسره رابطه کړله که نه والله چې بې حسابه افغانیان دي د کاناډا نه د کم ملک نه ماله دلته بل ورځ راغلی ما ته افغاني وایي زما ورورې وایي زما ورورې وایي د الله د رضا لپاره وایي چپ شه داسې لمنې راته ونیوه زما د عزت دپاره افغان ما ته لمن راوچته کړه وایي زما د ارباو کاروبار دی ته څه وې تا تر څه ما یې زه هېڅ هم نه غواړم ما ستاسو هغه هر څه شیر کړي نو زه به نه یم چې افغانستان او پاکستان دواړه زنده باد زه به خو خلکو ته ګورم خرابو خلکو ته به نه ګورم اگه په پاکستان کې یم او که په افغانستان کې یم زه به خرابو خلکو ته نه ګورم نه خراب خلک اورم وجاهت کاکا جی کال نه کېږي زه په لار یم دلته مې ملګري دي د هغو خواله رالمه ګپ شپ ورسره لګوم ډېرې ورځې د ډېرې نه یم راوتی ډېرې ورځې 17-18 ورځې وشوې په خپلو یارانو دوستانو باندې ګرځم میلاوېږم اوسه لږ به م دا سوچ بدل شي او انشاءالله د جمعې په شپه بېګا د جمعې شپه نه ده که د زیارت ده والله علم د جمعې په ورځ باندې به ګپ شپ لګو که بېګا د جمعې شپه پته نه لګي
وجاهد کاکا جی ته اوس ته دغه وکړه ته اوس کال مې ولیکه زه تا ته ټرای کوم کم خلک چې ما ته راسیت خبره کوي په خپله تللی وایي مینهواله وایي دا سړی د ولږې نه مري وایي خوله یې وچه نیوله او وایي دل هم څه راولېږئ له ده نه شاته زما بچي دی هغه هم راولېږئ او ما ته راسیت خبره کوي ما ته راسیت خبره کوي همیشه موږ ساتلی یی مسافرو ساتلی یی مسافرو او بیا وایي د مسافر و احساسیتي همیشه لپاره خولې مسافرو ته نیولي مچاپلو لاوی لېږئ مسافر عمران خان څه وایي زه د پی ټي آی کارکون یم صحیح ده لالا عمران خان وایي چې د پاکستان موجوده غونډ صورتحال د مسافر په پیسو روان دی د مسافر د پاکستان په موجوده وخت کې بل ترقیاتي کار نشتی صرف او صرف د مسافر په پیسه روان دی د ګورنمنت پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی عمران خان صاحب مچاپل پسې خبرې مه کوئ کال مې د میلاو کړی وجاهت کاکا جي زه چې کومو کسانو والی یم هغه کسان کوم ځای دي یار هغه کسان په کوم ځای کې دي لوکیشن ولا زه ورکومه که رابطه کوي په سعودي عرب کې دا اختیار سړی نشي ساتلی دا سټایل په دې کې څوک ګرځېدی هم نشي ډایرکټ پې نیولی چې ته څه کوې ډایرکټ پې نیولی چې ته څوک یې ویډیو چالو ده سلام علیکم ویډیو ګوره چالو ده څنګه ښه خیریتونه دي څنګه چله لالا څنګه دی والله ښه دی څوک یې ته څنګه یې خیر دی بس نن راووتم مړه تاسو قارېدئ نه پرېښودم نو بس غار څه مې پرېښودم ګپ شپ له اوس ملګرو سره دا لیڼو پېښور ته سلام یې ووایو که نه پېښور ها سلام علیکم ورونو ښه یې جوړ یې طبیعت مو ښه دی بل څه دی ښه به یې وروره نور ته کوم ځای زه خو د پېښور یم جي او دواړه څه یو دواړه وروڼه یو دواړه وروڼه یو بشیر علي شاه زنده‌باد دغه بل نر سړی نر خو شي حق خبره کوي حق لالا په تشریح کې دی که او که دا بل دی دا بل څنګه چل دی خیریتونه دي خپل کلیوالو ته سلام وکړه کم دی السلام علیکم ښه جوړې خیر دی د کم ځای ته زه د پندو او زما څه مرګرې پندو په کوم ځای کې دی سبزي منډۍ سبزي الله مبال لرئ الله مبال لرئ پښتنو زمونږ په لمن باندې والله چې داسې هم څوک نشي کولی دا خبره صحیح ده که نه بالکل داسې هم نشي کولی خوشحاله اوسئ د الله په امان بس